السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه په تن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د ولټ کرنټ او واټ په رابطه باندې ده. دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو دوستانو ولټ څه ته ویل کیږي. ولټ عبارت دی د ولټیج فورس یا الکترومګنیټیو فورس یا الکتریکل پریشر یا پوټنشل ډیفرنس او داسې نورو څخه عبارت دی. نو دوستانو د ولټ ساده او سمپل معنا دا ده چې دا کرنټ دیکه کوي، کرنټ ته پریشر ورکوي او د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. او د ولټ میجرینګ یونټ چې د اندازه کولو واحد چې دوستانو دا ولټ دی، په ولټ سره اندازه کیږي. او د ولټ سمبول دوستانو دا په وی سره ښودل کیږي. او د ولټ اختراع کوونکي انجینر نوم دی دوستانو الیساندرو ولټا، چې ولټ د په نوم باندې مسما شو. او د ولټ پرفیکټ ډیفینیشن، د ولټ مکمل تعریف عبارت دی ولټ ان electromotive force or potential difference expressed in volts. دوهم راځو کرنٹ ته. کرنٹ عبارت دی د فلو of electron and electrical closed circuit. او دوستانو دیتا الکترون مومنت هم ویل کیږي چې الکترونونه د یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي. د کرنٹ میجرینګ یونټ چې د اندازه کولو واحد امپیر دی چې په ام پی باندې ښودل کیږي. او د کرنٹ سمبول دوستانو دا په آی باندې ښودل کیږي. او د کرنٹ ایجاد کوونکي او مخترع انجینر نوم دوستانو انډرو میری امپیر دی، چې امپیر د په نوم باندې مسما شوی دی. نو دوستانو که تر اوسه پورې تاسې د ولټ او کرنٹ د فرقونو په رابطه باندې پوره پوهه حاصله کړې نه وي، نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره ساده او سمپل یو مثال شریک کړم ترڅو تاسو په مکمل ډول باندې پوره معلومات او پوهه حاصله کړئ، یعنی د دواړو ترمنځ فرق وپیژنئ. ولټ په مثال د ټریکټر دی او کرنٹ په مثال د ټریکټر د ټرالی ده. نو ولټ پریشر او دیکه ورکوي کرنٹ ته، لکه څنګه چې ټریکټر دیکه او پریشر ورکوي ټرالۍ ته. او د ټریکټر د پریشر او زور په واسطه باندې ټرالۍ چې دوستانو دا د یو ځای څخه بل ځای ته لوډ انتقالوي. نو دغسې دوستانو کرنٹ چې د ولټ په واسطه باندې د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي. دریم راځو دوستانو واټ ته، چې واټ څه ته ویل کیږي. واټ مساوي کیږي د انرژي د پاور سره، او پاور مساوي کیږي دوستانو د مصرف د برقي اپلاینسو سره، لکه زموږ سره بلپونه، واشنګ ماشین، ایر کولر او داسې نور برقي وسایل چې پی ساعت څومره مصرف کوي دې ته واټ ویل کیږي. او واټ مساوي کیږي د پاور سره، او د پاور پرمول مساوي کیږي د وی ضرب آی ضرب پاور فیکټر سره. او د پاور میجرینګ یونټ یعنی د پاور د اندازهګیری واحد چې دا مساوي کیږي د واټ سره. او د واټ سمبول مساوي کیږي د ډبلیو سره. او د واټ د اختراع کوونکي او جوړونکي انجینر نوم دی جیمز واټ، چې واټ د په نوم سره مسما شوی دی. او د ولټ او د امپیر د دواړو مساوي مصرف ته دیتا واټ ویل کیږي. مثلا زموږ سره چتی پکې دی، واشنګ ماشین دی یا بلپونه دی دوستانو، چې پی ساعت دا څومره انرژي مصرفوي، څومره کرنٹ او ولټ مصرفوي، د دې دواړو مصرف ته واټ ویل کیږي. او 1000 واټه مصرف ته 1 کیلو واټ مصرف ویل کیږي. او د 1000 نه ښکته دوستانو دیتا واټ مصرف ویل کیږي. او د 1000 نه پورته دیتا کیلو واټ مصرف ویل کیږي. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د ولټ، امپیر او واټ په رابطه باندې وه. دوستانو که غواړئ د برقي تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ. او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره.
ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. نو دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.